افغانستان کله هم د پاکستان گاونډي نه و نه د هندوستان گاونډي و. دا دنیا هم داسې نه وه. دا یو سی شیپ کې داسې په یو تاو شوي شکل کې یو ټوټه وه. خواته د افغانستان سمندرونه وو، ساحلونه وو، او د پاکستان چې په کوم ځای وسته دا یو بل طرف ته افغانستان بل طرف ته ډېر لرې لرې پراته. خو بیا قدرت نظام دا دی چې د دنیا ماته شوه، ټوټې ټوټې شوه، او دا ټوټې چې دي سمندر کې وبهېدې، لرې لرې پورې لاړې. د هندوستان چې کوم طرف ته وو هغه نه وړه ټوټه ماته شوه، او دا هندوستان چې کوم وس دی دا راوبهېده راله هغې ټوټې سره وجنګېده کوم ځای چې افغانستان و. د هیمالایا غرونه هم د هغې نه د دغې کولیژن نه یا دغې چاودنې نه جوړ شوي دي. دې ته به پنجیا وایي. دا دنیا چې ده دا یو ټوټه چې وه دې ته به پنجیا وایي. خو دا اوس کانټیننټس چې دي واړه واړه جوړ شوي دي. پخوا دا سپر کانټیننټ و. کله داسې شوي دي، څونه وخت مخکې شوي دي، او ولې داسې وشو، او آیا بیا هم د دې امکان شته چې دا دنیا دا ټوټې چې دي دا به بیا رايوځای شي؟ په دې باندې نن په دې پروګرام کې بحث کوم، او دا حقیقت دی چې کېدای شي ډېرو ملګرو چې جیولوژي، ساینس او دا د اوشنوګرافي یا د فلکیاتو علمونه کړي وي، هغو ته دا معلومات وي، خو ډېرو ملګرو ته به نه وي. نو نن په دې موضوع باندې بحث کوم، او د دې موضوع د بحث لپاره زه غواړم چې زه خپل یو دوست ملګري او په امریکا کې امریکایي پښتون چې په دې ټولنه کې په دې سوسایټي کې ډېر د یو کره سوشل ورکر په توګه باندې د کمیونټي د یو ممبر په توګه باندې کار هم کوي، او دغه اصلي پیژنګلو چې دغه جیولوجیست دی، او په پښتونخوا کې چې د وزیرستان کم سیمه ده په دې کې د خپل پی ایچ ډي ډیګري هم د په معدنیاتو په ریسرچ باندې ده، او بیا کتاب هم چاپ دی، افغانستان فرام د کولډ وار ټو د ګولډ وار په نوم باندې. ډاکټر عاصم یوسفزی صاحب چې دی هغه ته ما خواست کړی دی، هغه ته ورځمه او د هغه نه ځان پوهیږم چې جیولوجیستان دا تشریح څنګه کوي. دا دنیا څنګه جوړه شوې ده؟ داسې ده چې دا زموږ دا چې کوم ځمکه ده نو دا د یو پوره یو نظام دی، د هغې حصه ده چې هغې ته نظام شمسي ویل. بیا نظام شمسي چې دی د هغه د یو بل یو نظام حصه ده، بیا هغه د بل یو نظام حصه ده. دا یو ډېر یو غټ نظام دی چې هغې موږ ته تر اوسه پورې دا اندازه هم نشته چې دا نظام دی څومره غټ، او دا کله جوړ شوی دی، او مطلب څومره وخت دی شوی دی چې دا جوړ شوی دی. نو که موږ صرف د خپلې دنیا ته وګورو نو موږ دا ویلی شو چې دا زموږ دا ځمکه چې ده چې موږ ورته دنیا هم ویلی شو، نو دا ځمکه چې ده نو دا جوړه شوې ده 4.5 بلینه کاله مخکې. 1 بلین سوی 1 بلین کې 9 صفرونه وي، نو هغه 1,000 میلیونو ته 1 بلین ویلی شي. لومړی چې جوړه شو څنګه به هم دا اوس چې څنګه ده چې کله دا ځمکه لاونده جوړه شوه دا یو بالکل یو آتش فشان و. دا یو ډېر زیاته ګرمه ځمکه وه. د دې ټمپریچر د دې درجه حرارت هماغه دی چې کوم د نور درجه حرارت دی. نو د دې هماغه درجه حرارتو بیا ورو چې کنه دا یخېدل شروع شو. نو چې کله یخېدل شروع شو نو په هغه وخت کې دا چې کوم بر اعظم موږ څه ته وایو یا د ځمکې دا ټوټې چې کومې دي نو هغه جوړېدل شروع شو. چې کله هغه جوړېدل شروع شو نو بیا دلته کې ډېر زیات ګیسونه وو. هغه ګیسونه په آرام سره د هغې نه اوبه جوړېدل شروع شو، او هغه اوبه بیا ټولې یو ځای ته راغونډې شوې، او د هغې نه بیا ورو دا اوشنز څه ته وایي سمندرونه بیا د هغې نه ورو جوړېدل شروع شو. بیا د ځمکې نه دا چې کوم بارانونه به نور هم کېدل، هغه په غرونو باندې بارانونه کېدل، د هغې نه به دا دریابونه راتلل، او د هغې دریابونه اوبه به ورو بیا د سمندرونو ته راتلې. دا سمندرونه نور هم په هغې باندې غټېدل شروع شو. چې کله دا براعظمونه جوړېدل شروع شو نو دا اوس چې کوم دی وخت کې مونږ څنګه ښکاري مونږ ته لکه که دا ګلوب دی، تاسو دې ته وګورئ نو په دې کې مونږ دا براعظمونه چې دي دا یو اړخ ته دي، په منځ کې بیا دا غټ غټ سمندرونه دي، لکه دا پیسفیک اوشن دی په منځ کې، بیا دې ځای کې دا اټلانټیک اوشن دی پکې، دا ځای کې بیا انډین اوشن دی چې دې ځای کې پاکستان او افغانستان او ایران او انډیا دي، نو دې ځای کې دا انډین اوشن دی. خو دا په دې وخت کې چې کوم دا براعظمونه مونږ ته ښکاري نو دا مخکې داسې نه دا داسې نو دا ټول یو ځای باندې و، دا ټول دلته کې یو ځای باندې و، او بیا دا ټول چې کوم دا غټ یو سمندر یو طرف ته، نو غټ سمندر یو اړخ ته
او هغه ته به ټیتیز وي، ټیتیز اوشن به ورته وي، او دا ټول چې کوم دا بریازمونه دي دا ټول بل اړخته چې هغه ته به پینجیا وي. دا ځمکې ټوټه چې د یو وا دا ټوله یو وا په دې کې هیڅ فرق پکې نه. خو دا پروسس چې کوم دی دا سو زله په دې ځمکه باندې شوی دی، دا یو ځل نه دی شوی، دا سو زله شوی دی. دا بریازمونه یو ځای ته راغونډېږي، د سمندرونه بل یو ځای ته راغونډېږي، بیا چې کوم دی او د دې وجه دا ده چې دا ځمکه د دننه ډیره زیاته متحرکه ده، په دې کې ډیر زیات حرکتونه دي. دننه چې کوم دی نو اوس هم د ځمکې ټمپریچر د نور ټمپریچر د هغې برابر دی. دا کوم ته کور وي دا د زړه چې په کور کې دننه اوس هم هغه ټمپریچر دی، او د هغې د وجې نه مقناطیسیت او دا ټول څیزونه چې کوم دی د هغې د وجې نه جوړېږي. خو هغه خیر که تاسو اوس وګورئ لکه یو والکینو چې کله راځي په ځمکه باندې نو هغه صرف په دې وجه باندې راځي چې دننه هغه میګما اوس هم هغه لاوا اوس هم موجوده ده، او هغه بیا ځمکې دا دننه اوس هم غړمبېږي اور دی، اوس هم هغه شانتې اور دی. صرف د دې دا چې کوم بارنی دا سکین دی دا صرف دغه شوی دی، دا څوک فرق دی دننه لکه د کور نه ونیسه تر موږ چې په کومه خاوره ناستو د دې پورې. دا موږ چې کوم خاوره باندې ناستو دې ته کرسټ ویلی شي چې دا ډېر نری دی، دا تقریبا 80 او یا میله دی، د هغې نه زیات نه دی. 80 او یا میله د ځمکې مقابله کې او هغه هیڅ څیز دا یې پوستکی د هغې مثال داسې دی چې لکه یو پیاز دی، د هغې د پاسه چې کوم هغه سور غوندې دغه وي که نه هغه ډومبې چې کوم وي هغه پټ چې وي نو دا د هغې برابر دی تقریبا. بیا د هغې نه پس چې کوم دی هغې ته مینټل ویلی شي چې هغې ته پلاسټک سټیټ مونږ وایو. هغه نه لکه پوره میګما ده او نه چې کوم دی هغه پوره سالډ دی، هغه په دې میانځ منځ کې دی. او بیا دننه چې کوم دی دوه کورونه دي، یو ته اوټر کور ویلی شي، یو ته انر کور ویلی شي. دا د هغې بلې څه ده د ځمکې د سر نه واخلې د ځمکې تر منځه پورې چې کوم دی دا تقریبا 6,000 کیلومتره ژور ده، د دې ځای نه تر هغه ځای پورې 6,000. ډاکټر صاحب تاسو که دا ماته راکړئ زه خپل لیدونکو ته یو مثال ښیم دې ځای کې بیا به تاسو مخکې بوځم. یعنې دا ټوله زمونږ دا دنیا چې دا غونډی ده او په دې غونډۍ نه که دې ځای نه سریه رانباسې او په دې ته راوباسې نو تقریبا 12,000 کیلومتره ژوره ده او دا په هوا کې ده. دا په یو شي باندې د غوی په ښکار نه ده پرته، یعنې دا نیم منځ ته چې رارسي دا کوم چې ډاکټر صاحب چې مین کور وایي دا دی نږدې 6,000 کیلومتره. دا بیا ولې ماته شوه؟ والکینزم دی دا د هغې د وجې نه دا ځمکې دا ټوټې چې کوم دی دا ځکه یو بل نه بیلې شي او بیا یو بل سره نږدې هم ځکه د هغې د وجې نه راځي. مونږ وګورو نو په دې وخت کې چې کوم دا اټلانټیک اوشن دی نو په هغې کې اوس هم دې وخت کې لکه په دې وخت کې هم هلته کې والکینزم روان دی، هلته کې آتش فشان روان دی او هغه چې کوم دی د اټلانټیک اوشن دا داسې جدا کړي دا یو بل نه بیلي. نو د اټلانټیک اوشن چې کوم دی هغه لګیا دی غټېږي، د هغې سایز چې کوم دی ارتېږي لګیا دی. پیسیفک اوشن لګیا دی هغه رورو چې کوم دی هغه سپیس کېږي هغه سپیس کېږي. که افریقې ته تاسو وګورئ دې ته موږ ایسټ افریقن ریفټ وایو. نو دا ایسټ افریقن ریفټ چې کوم دی دا په سومالیا او کینیا کې هلته کې لګیا دي، اوس هم په دې وخت کې لګیا دي لیکس جوړېږي، هلته کې تالابونه لګیا دي جوړېږي ځکه چې هغه ځمکه چې کوم دی هغه لګیا دی سټرچ کېږي داسې راکاږي چې څنګه راکاږي هغه نو هغه دومره نری شي چې هلته کې چې کوم دی یو داسې بول لپاره ډوګل جوړ شي بول هلته کې جوړ شي د هغې د وجې نه لیکس لګیا دي. اوس هم چې څوک ځي نو هغوی ته ښکاري چې هغه لیکس چې کوم دی لګیا دي جوړېږي. دې ته ایسټ افریقن ریفټ وایي. نو چې کله په ځمکه باندې وي بیا دې ته موږ ریفټ وایو. نو هغه ریفټینګ چې کوم دی نو ایونچولي د هغې نه څه جوړ شي د هغې نه بیا وروسته یو غټ سمندر ته جوړ شي. دغه شانتې دا چې کوم څنګه چې ما مخکې وویل چې دا چې کوم پروسس دا څو ځله شوی دی چې کوم اخري ځل باندې شوی دی هغه څه 2,500 کاله مخکې میلیونه کاله مخکې چې کوم دی دا یو پروسس شروع شو چې په هغې کې هغه پنجیا چې کوم دی نو هغې ټوټې کېدل شروع شو او دا اوس چې کوم شکل دی د هغه چې کوم دې وخت کې موږ ته کوم کانټینټس ښکاري نو هغه کانټینټس چې دي نو هغه په دې وخت کې هغه مطلب د یو بل نه جدا کېدل شروع شو. اوس که تاسو دې ځای کې وګورئ نو زه یو مثال تاسو درکول غواړم او هغه دا دی چې دې ته تاسو وګورئ دلته کې دا چې کوم دی دا جنوبي امریکا ده او دا چې کوم دی دا افریقا ده. اوس دا داسې ده که نه که دا تاسو یو بل سره رانږدې کړئ دلته کې نو دا بالکل دا اټلانټیک اوشن به د یو بل نه غیب شي او دا چې کوم دی یو بل سره بالکل جوړښت دا بالکل ښکاري دلته کې. دغه شانتې که دا تاسو یو بل نه جدا کړئ دا دې ځای کې دا انډیا ده دې ځای کې دا انډیا دې ځای کې نه وه دا دې ځای کې وه بالکل دې ځای کې وه د دې ځای نه دا رو دی تک شروع کو او دا دې ځای کې بیا دلته راورسېده چې کله دلته کې دا چې کوم یوریژیا ده چې کله دلته کې دا یوریژیا ته دا راورسېده نو دې ځای کې د کولیژن یو بل سره شروع کو او د هغې د وجې نه اوس چې کوم هیمالیا او هندوکش او قراقرم مونږ وینو نو دا په دې دا ډېر
دا ډیر یو نوې ماونټین چین دی چې په 1350 کال 50 میلیونه کالو کې دا تقریبا جوړ شوی دی. نو دا دې ځکه جوړېدل شروع شو. نو دغه شانتي چې کم یو کانټیننټ هم تاسو وګورئ نو هغه په هغه ځای کې موجود نه و. 2.5 میلیونه کال هغه چرته د بل ځای نه راغلی دی او دغه شانتي هغه جوړ دې ځای کې تاسو وګورئ د امریکې دلته کې دې ځای کې یو بل دې ځای کې یو فالټ دی چې په هغې باندې د کیلیفورنیا کې چې کوم زلزلې دي دا هم د هغې د وجې نه راځي چې دلته کې دا چې کوم حصه ده دا په داسې باندې را روانه ده دا چې کوم حصه ده دا په بره باندې روانه ده او د هغې د وجې نه ده. نو ډاکټر صاحب کچېرې د هندوستان دا ټوټه نوې بیله شوې او ایسټ ایرویشیا سره د ټوټې سره نوې جوړه شوې نن چې دا کم دغه چمګاونډ کې ګاونډیان دي بنگلاديش دی پاکستان دی هندوستان دی افغانستان دی دا وغیرہ وغیرہ دا به اوس هم ګاونډیان وي. نو دا څه چې کوم د انډیا چې مونږ څه ته وایو په دې وخت کې دا په اصل کې لاندې د افریقې یوه حصه وه او دا د چې کوم ساوث پول دی دې سره ډېر زیاته نږدې وه. بیا د ریفټینګ د وجې نه دې رو چې کوم نه بره سفر شروع کړو او دا رو بره راتلل دې شروع کړل. تقریبا 1350 میلیونه کالونو کې دا یوریشیا ته مخامخ شو. بالکل نه دی داسې مثال دی چې لکه 2 موټر یو بل سره جنګیږي. نو چې کله 2 موټر یو بل سره جنګیږي نو هغوی چې کوم نه هغه ځای کې هغه ځای تک شي هغه ځای سخت شي هغه ځای نو هغې نه چې کوم نه یو غټ غر جوړ شي. دا دې وخت کې چې کوم ته د همالیا هندوکش او قراقرم ښکاري نو دا د دې کولیشن د وجې نه شوی دی. نو دا چې کچېرې دا ریفټینګ پروسس نه وی شوی کچېرې دا انډیا د هغه ځای نه هماغه ځای کې وی نو نه به چې کوم دی نو هندوستان د پاکستان هندوستان او پاکستان د افغانستان ګاونډیانو بلکې هندوستان چې کوم دی نو هغه به د افریقې یوه حصه وه. دغه شانتي پاکستان چې کوم دی نو هغه به هم په دې خپل په اوس چې کوم شکل دی په دې کې هغه د انډیا برخه وه. نو خو دا څنګه چې ما مخکې وویل دا یو پروسس دی چې ډېر په آرام سره کېږي او د هغې د وجې نه بیا نوي ملکونه او نوي برازونونه هم جوړېږي. نو ډاکټر صاحب وایي چې کچېرې قدرت نظام چې کوم دی د قدرت نظام نه دا نوې شوی نو نن به افغانان او پاکستانیان او هندوستانیان ګاونډیان نه وي او کېدای شي که نه وي نو د اوسني جنجالونه به هم نه وي. او یو بله خبره خو په اخره کې زه کوم ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم چې دونه د غم خبره هم نه ده دا به یو ځل بیا د جدا کېږي دا ټوټې به بیا ماتېږي او لرې لرې به ځي او دا پیجې به بیا راغونډېږي خو 200 کاله انتظار به کوئ میلیونه 200 هغې پورې به انسانان هم موجود نه وي هغه بل پروسس دی. ژوند څنګه و ژوند شروعات څنګه شوي یو خلیه وه ځناور و هغه ځای نه زه غواړم تاسو اوس مونږ پوه کړئ چې د دنیا باندې ژوند څنګه شروع شو. نو څنګه چې ما مخکې وویل چې دا خو هم دغه یو خلیه وه هغه هم تر 3 بلیونه کالو پورې هغه هم دغه شانتې وه. بیا چې د سمندرونو کې بیا داسې څه یو کیمیایي څه عمل وشو یا څه وشو چې د هغې د وجې نه هغه ژوند چې کوم دی نه هغه د یو خلیې نه بیا زیاتو خلیو ته یا ملټي سیلولر ژوند چې کوم دی نه هغه شروع شو. هغه وخت کې یو ځناورو په دې دغه کې سمندرونو کې چې هغې ته به ټرایلوبایټس وي. ټرایلوبایټس مین چې د هغې 3 حصې به وي لکه دا اوس چې کوم ګونګټان دي تقریبا د دې برابر یا د هغې نه لږ غوندې غټ یا د یو چندخ برابر چې کوم دی دا ځناور او هغه ځناور هغه وخت کې په دې سمندرونو کې موجود و. زه به یو لږ ساعت پس تاسو ته ووایم چې یاره مونږ ته څنګه پته لګي انسان ته څه پته لګي چې په هغه وخت کې چې کله 200 میلیونه کاله مخکې یو پروسس شوی دی نو انسان ته څنګه پته ولګېده چې آیا دغه وخت کې دغه یو پروسس شوی دی. نو زه یو لږ ساعت پس تاسو ته ووایم چې یاره مونږ څنګه دا معلومو جیولوجسټان چې کوم دی یا ساینټسټان چې کوم دی یا پیلیونټالوجسټ چې کوم دی نو هغوی دا څنګه معلوموي چې یاره دا چې کوم دی دا یو پروسس داسې شوی دی په دې سمندرونو کې. اوس هغه وخت کې بیا هغه ژوند شروع شو د هغې نه پس چې کوم دی نو هغوی ورو هډوکي په جوړېدل شروع شو. بیا دا د ملا تیر چې کوم دی دا د ځناورو جوړېدل شروع شو. بیا د هغې نه پس بیا ځناور چې کوم دی نو هغوی لومبۍ چې څومره هم ژوند دی دا په سمندرونو کې په ځمکه باندې ژوند نه تقریبا دا 300 میلیونه کاله چې کوم دی نو په دې کې ژوند د سمندر نه ځمکې ته لاړو خو صرف په دې 300 کالو کې یعنی تقریبا د ځمکې په 95% ژوند چې کوم دی نو هغه په سمندرونو کې. چې کله هم مونږ دا غرونه چې کله سټډي کوو نو دا د دې د وجې نه مونږ سټډي کوو چې په دې کې دغه ټول چې څومره هم کلوز دي دغه پکې موجود دي دغه ټول کلوز
او هغه کلوز په بنیاد باندې هغه ته موږ فاصلز وایو. دا هغه فاصلز په بنیاد باندې موږ دا ویل شو چې دا ژوند چې کوم دی نو دا څنګه د یو ځای نه یعنی د یونیسلولر نه څنګه چې کوم دی نو دا یو کمپلیکس چې دی وخت کوم ژوند دی هغه کمپلیکس ژوند څنګه جوړ شو. اوس څنګه چې ما مخکې ووی دا ژوند یو ارتقایي عمل دی. دا یو ایولیوشنری پروسس دی او هغه پروسس چې کوم دی نو هغه وخت شروع شوی دی او هغه پروسس اوس هم روان دی او د انسان چې کوم دی دا هغه صرف د هغه پروسس یو حصہ ده. دا د هغه اختتام نه دی، دا د هغه میانځ هم نه دی. موږ ته د وخت نشته پته چې د هغې نه پس به چې کوم دی دغه ایولیوشنري پروسس یا د ارتقایي عمل چې کوم دی دا به کم طرف ته ځي. ډاکټر صاحب که چېرې زما لیدونکو اردونکو دا پروګرامونه خوښ کړل او دوی په دې باندې پوښتنه وکړه چې ښه نو انسان څنګه پیدا شو، دې شکل ته څنګه راورسېدو، په هغې به بیا یو ځانګړی بحث وکړو. دا پروګرام چې راشي د هغې نه وروستو زه به هغو ته ګورم، هغې به بحث وکړو. اوس د دنیا باندې یو مهمه پوښتنه ده چې د خلکو د مختلفو مذهبونو مختلف نظریات دي د دنیا د جوړېدو په هکله، او موږ دا نه وایو چې هغه موږ ردوو یا یې موږ منو. موږ صرف دا وایو چې ساینس څه وایي، جیالوجي څه وایي او هغه دا څنګه ایکسپلین کوي. نو تاسې په اند باندې خو دا دنیا په هوا ده، کوم ته چې تاسو زموږ شمسي نظام وایي یا سولر سیسټم وایي او په چم ګاونډ کې نورې دنیاګانې دي وړې وړې. مثال په توګه سپوږمۍ یو ټوټه ده او داسې د نور نه دی چاپېره چورلي. نو دا دومره غټه دنیا چې غونډه ده او سمندرونه پې هم دي، انسانان پې هم دي، نو دا که په هوا ده نو دا خو په هوا څنګه ټینګ ولاړ دي بل سره؟ په هوا کې دا ولاړ څنګه دی ټینګ؟ داسې ده چې دا د ګلوب ته تاسو وګورئ که نه نو دا ځمکه چې کوم دی یو خو دا چې دا چوبلیږي، داسې تاویږي او د دې دا تاویدل چې کوم دی دا په 24 ساعتونو کې یا 24 غنټو کې دا یو چکر چې کوم دی مکملي. خو دا که دې ځای کې مونږ نور واخلو نو دا د نور نه چاپېره هم داسې ګرځي او هغه په یو کال کې پوره کېږي. او د هغې د وجې نه یعنې دا دنیا په خپله هم چورلي او د چورلیدو سره سره د نور نه هم تاویږي. داسې هم روانه ده او داسې هم دا یو ورځ کې پوره کېږي او د نور نه په یو کال کې تاویږي. په یو کال کې تاویږي. د هغې د وجې نه چې کوم دی زموږ چې کوم دا 4 غټ موسمونه دي د هغې د وجې نه دا د هغې د وجې نه دي چې کله دا چورلي مختلفو ځایونو ته ځي او دا ورځ او شپه دا د دې چورلیدو د وجې نه. دغه شانتې هر یو سیاره چې کوم دی په دې نظام شمسي کې هغه هم دغه شانتې د نور نه چاپېره ګرځي. بیا په بلیونونو نورونه دي په دې کائنات کې چې څه ته کائنات ویلی شو. موږ ته دا هم دې وخت نشته پته چې آیا دا یو کائنات دی او که نه دا نور هم ډېر زیات کائناتونه دي، یعنې دا یونیورس دی او که نه دا ملټي ورس. خو زما پوښتنه چې هغه زه چونکې په ساده لفظونو کې غواړم زما لیدونکي اورونکي پوه کړي دا نظام شمسي چې دی دا په هوا کې دی، ولې دی په هوا کې او څنګه په هوا کې دی راټولېږي، ولې نه یو بل نه لرې کېږي، ولې نه نو کوم نظام دا یو بل سره داسې ده چې یو څو قوتونه دي په دې زموږ په نظام شمسي کې او په ځمکه باندې او په دې یونیورس کې چې د هغې د وجې نه دا نظام چې کوم دی دا لګیا دی کار کوي. او هغه یو چې کوم قوت دی نو هغې ته ویلی شي ګریویټیشنل فورس. دا چې څومره هم ماس زیات وي، چې څومره هم یو باډي چې کوم دی د غټه وي، هغه نور باډي چې کوم دی ځان طرف ته اټریکټ کوي. نو دې اټریکشن ته ویلی شي ګریویټیشنل فورس. د دې خپل بیا یو فزیکس کې یو فارموله ده، د هغې مطابق چې کوم دی دا ګریویټیشن فورس وي. د هغې لکه د ځمکه چې کوم دی دا په سپوږمۍ باندې ګریویټیشنل فورس اچي، دغه شانتې سپوږمۍ چې کوم دی هغه په ځمکه باندې ګریویټیشنل فورس اچي. نو دغه سپوږمۍ چې څومره هم ګریویټیشنل فورس وي نو د هغې د وجې موږ ته ټایډز چې څه ته وایو چې دا چې کوم په سمندرونو کې کوم دا موجونه راځي نو یو حصه چې کوم دی نو هغه د هوا د وجې نه ده، بله حصه چې کوم دی نو هغه د دې ګریویټیشنل اټریکشن د وجې نه ده چې هغه د سپوږمۍ باندې په ځمکې باندې اثر راځي. نو دغه شانتې هر یو چې کوم سیاره ده نو هغه د دې ګریویټیشنل فورس د وجې نه دا د دې چاپېره ګرځي او رو چې کوم دی نو رو دا سیارې لګیا دي دا نور طرف ته نږدې کېږي، رو جوختېږي ورته. دې وخت کې چې کومه ځمکه ده نو دا په یو داسې آربټ کې موجوده ده چې په هغې کې ژوند پاسبل دی. دا رو چې کوم دی چې څومره هم نږدې کېږي نو دا چې کوم پاسبلیټیز دا پاسبلیټي چې کوم دی دا به ختمېږي، تودوخه به سیوا کېږي، دا به چې کوم دی سیوا کېږي او بیا دا ژوند چې کوم دی نو کېدی شي که اډاپټ نه شو نو بیا کېدی شي ژوند چې کوم دی نو هغه ختم شي. نو دا یو خاص آربټ دی، یو خاص ډسټنس د نور نه
چې په هغې باندې دا ژوند چې کوم دی دا ممکن دی په ځمکه باندې. ډاکټر صاحب دا نظامونو یو بل د خپل طاقت چې کوم ګریویټیشنل طاقت دی د هغې په ذریعه باندې د یو بل په فاصله کې ساتلی دی او هغه طاقت چې دی هغه دا چورلۍ هم او ژوندی هم ساتي او راپرېوتو ته. زه په کلي کې ناست یم ډاکټر صاحب دا وخت مثال داسې وګڼم چې په ګودیر کې د غره په سر ناست یم ما ساینس هم نه دی ویلی ما جیولوجي هم نه ده ویلې او ما نور پوهه هم نه ده زده کړې زما مازغه اوس وچورلول ده چې د ځمکه په هوا د ګریویټیشنل فورسز دي یا د مقناطیسي طاقتونه چې دي د یو بل نه فاصله کې دا غونډوس کې ساتلي دي. یو د دنیا غونډوس کې دی بل د سپوږمۍ دی بل د جیوپیټر دی بل د مریخ دی وغیره 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 او دا چورلي هم دا بره هم دی دا خوځېږي نه خو دا نور ته نږدې ور روان دي هغې ته به زه راځم. نو اوس په زه په کلي کې ناست یو سړي په سر کې تا خو ډاکټر صاحب مازه خراب شو چې دا ډاکټر صاحب څه ګډې وډې وایي. نو که دا په هوا دی نو دا اوبه ترې راګزارېږي ولې دا سمندرونه په بره په خپل ځای باندې څنګه دي دا ونې ته ولې نه راګزارېږي او موږ ته ولې نه راګزارېږو دا چې په هوا باندې موږ نو دا انسانانو د اوبو څنګه داسې په هوا کې دي چې دې نه ګزارېږي. نننی پروګرام دې ځای کې پای ته رسي خو د دې پروګرام بله برخه لا پاتې ده ختمه نه ده او تاسې ته به زه په راتلونکي پروګرام کې دا وایم چې آیا ساینس یا ساینسدان مطلب دا دی چې د مذهب نه مني. آیا د ساینس او ساینسدان معنی دا دی چې دوی چې سوایي هغه د مذهب په رد کې دي یا کوم ساینسدانان چې دي هغه مذهبیان نو دا به هم وایو او دا به هم درته په راتلونکي برخه کې وایو چې دا دنیا به څنګه ختمیږي. هغه شان څنګه چې موږ ته مذهبونه ویلي دي چې په یو شپه کې بار څه ډلې وړې شي ټوټې به شي کنه دا یو پروسس دی یو عمل دی په دې کې په سوونو میلیونه کلونه وخت لګېدی شي. او آیا یونیورس کوم ته چې موږ کائنات وایو دا به یو وار بیا ناتینګنس ته لاړ شي یعنې هیڅ به نه وي یو پړق به وشوي او هر څه به ختم شي. یو تور غټ غار چې د بلیک هول یو ځانګړی کنسپټ دی دا هر څه به هغه غټو بلیک هولونو ته ورننوځي او هغه یو غټ غړپ به وکړي دا هر څه به نه باسي ناتینګ ټایم به نه وي وخت به نه وي. په دې به هم په راتلونکي خپرونه کې بحث کوو. تاسې راتلونکي اپیسوډ خامخا وګورئ.